أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ وینو چې د عربو هغه سرسخته او شریرې قبیلې چې تر اوسه یې پر مسلمانانو حملې کولې، پس له دغه جنګه یې و اسلام ته مخ راواړاوه. د بنو سلیم، اشجاع، غطفان، زبیان، فزاره او نورې قبیلې مسلمانانې سوې، او دغه جنګ د روم سره د خونړیو جګړو شروع وه. دغه جنگ د روم د ښارو د فتح کولو دپاره مقدمه او تمهید و. دغه جنگ و چې په وروسته کې مسلمانان پر دې قادره کړه چې ډېرې لرې مځکې تر خپل تسلط لاندې راولي. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مسجد نبوي کې و مسلمانانو ته د جنگ حالات بیانول، پس له هغه څخه چې د دغه مجلس څخه ولاړ سو، نو د جعفر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی. تر دغه وخته د مسلمانانو لشکر په مؤته کې و او مدینې منورې ته حال نه دی راغلی، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جعفر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی. د دغه حدیث شریف روایت په خپل عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنه کوي چې دغه عبدالله په دغه وخت کې کوچنی و او بیا په وروسته کې د مسلمانانو د لویو علماو څخه سو. او دی نو دغه عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې د مؤته د جنگ په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم زموږ کور ته راغلی او موږ د جعفر رضی الله تعالی عنه اولادونه پر راټول سو. موږ یې په غیږ کې ونیولو او په خپل رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډېر شدید ژړل. کم وخت چې د جعفر رضی الله تعالی عنه ښځې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دې اولادونه په غیږ کې نیولي دي او ژاړي، ویل یا رسول الله، آیا د جعفر د طرفه کم حال او خبر راغلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل جعفر د الله جل جلاله په لار کې شهید سو. د ښځې څخه لو چغه وسوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل نه به کالي څیرې او نه به ځان او ځیګر په چپلاخ ووهې، فقط وژاړه. ورونو، دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه و موږ او تاسې ټولو ته لارښوونه ده چې د غم او مصیبت په وخت کې په پټه خوله ژړا جایزه او روا ده، مګر د کالو څیرل، د ځان وهل، چغې او بغارې په لوړ آواز سره ژړا نه دي روا. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپله هم ژړل، ویې فرمایل هر هغه څوک چې غواړي چې وژاړي پر مثل د جعفر دې وژاړي، یعنی جعفر غوندې خلق په ژړا ارزي. ورونو، جعفر رضی الله تعالی عنه د ښو او بهترینو مسلمانانو څخه و. جعفر رضی الله تعالی عنه د هغه اولو مهاجرینو څخه و چې حبشې ته هجرت کړی و. جعفر رضی الله تعالی عنه د هغه مسلمانانو څخه و چې د اسلام دپاره یې ډېره قرباني ورکړې ده. اسلام یې پر خپل ځان تطبیق کړی او عملي کړی و. وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم و انصارو ته وویل د جعفر د اهل او کورنۍ څخه مه بې خبره کېږي، او ویې فرمایل د جعفر و کورنۍ ته خواړه ور جوړ کړي، ځکه دوی په خپل غم مشغوله دي. یعنی د خوړو و جوړولو او خوړلو ته یې پام او فکر نسته، نو تاسې خواړه ورته راوړئ. ورونو، دا هم و ټوله امت مسلمه ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لارښوونه ده،
او دغه د اسلام امر دی. کم کور ته چې د یوه قریب په وفات سره غم او مصیبت پیښ سي، خواړه او د ژوند ضروریات یې تاسې وروړئ، واقعي غم شریکي او همدردي ورسره وکړئ. دغه اوسني رواجونه او عادات نه صحي دي او نه شرعي دي. د هغه وفات سوي شخص کورنۍ په خپل غم مشغوله وي. دوی ته د هغه دوست په وفات سره د څونه مشکلاتو دروازې راخلاصې سوي وي، او د بلې خوا نور نه رابلل سوي میلمانه هم ورسي او پر واړوي. بیا نو ښه عزت، ښه خواړه او مناسبات هم غواړي. د هغې کورنۍ پر غم یو بل تکلیف او زحمت هم ورزیات کړي چې د دغه نه بلل سوو میلمنو په خدمت او د خواهشاتو په پوره کولو مشغوله سي، په زیاته چې بیا دغه کورنۍ غریبه او ناداره هم وي. نو د دغه اجباري میلمنو د مصارفو دپاره د پیسو وپورولو ته اړ او مجبوره سي. په زیاته بیا د ښځو فاتحه چې 2 منه د چلم خواږه تنباکو پکښې کارېږي. کشکې موږ او تاسې د دغسې غیر معقول او غیر شرعي رواجو او عادتو مخه ونیسو او د غمزده سره په واقعي او اسلامي ډول غم شریکه او همدرده سو. خیر، دا د جعفر رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه وه او هغه د سید البشر رحمة للعالمین لارښوونې وې. د ذات السلاسل سریه. اولا ذات السلاسل د یوه ځای نوم دی چې د وادي القرا و شاته پروت دی، خو ابن اسحاق وایي د مسلمانانو دغه سریې د جذام د قبیلې په مځکه کې پر یو اوبو واړول چې و دغه اوبو ته سلسل ویل کېده، نو ځکه و دغه سریې ته د ذات السلاسل سریه ویل کېږي. د ذات السلاسل سریه د مؤته د جنگ د نتایجو څخه ده. د مؤته جنگ د هجرت د 8م کال د جمادی الاول په میاشت کې و، خو د دغه کال د جمادی الاخر په میاشت کې، یعنی فقط یوه میاشت وروسته دغه سریه و هغه منطقې ته نږدې ولېږل سوه. د دغه سریې د لېږلو دپاره علمای کرام 2 سببه بیانوي. څوک وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هغه عربي قبیلو موقف د مؤته په جنګ کې ورمعلوم سو، کومې چې د شام پر حدودو اوسېدلې، چې دغه قبیلې د مسلمانانو پر ضد د روم سره یو ځای سوې، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې دپاره یو اشد ضرورت حس کوي چې د یوه داسې حکمت څخه کار واخلي چې په هغه حکمت سره د دغه قبیلو او د روم په مابین کې تفرقه او جلاوالی راولي، چې د بل وار دپاره دونه لوی لښکر د مسلمانانو پر ضد نسي سره یو ځای، او په عوض د دې چې دغه قبیلې د روم سره اتحاد ولري باید د مسلمانانو سره یې ولري. نو ځکه یې د دغه نقشې د عملي کولو دپاره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اختیار کړي، ځکه د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د پلار مور په دغه قبیلو کې د بلی د قبیلې څخه وه، یا د بلا د قبیلې څخه وه. نو یا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مؤته تر جنګ وروسته د هجرت د 8م کال د جمادی الاخر په میاشت کې ورولېږي. او ځینې علما وایي د مدینې منورې استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راوړي چې د قزاعه قبیلې خلق راټول کړي دي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. خو په حقیقت کې شاید دغه دواړه سبب موجود وه. هغه اول سبب خو مو درته بیان کړي، اوس به دغه دوهم سبب په تفصیل سره درته بیان کم. ورونو، هلته یوه قبیله وه چې د قزاعه قبیله ورته ویل کېده. دغه قبیلې چې و شام او د غسان و قبیلو ته نږدې ژوند کاوه، دغه قبیلې چې د موته په جنګ کې د مسلمانانو پر شاتله ولیده، نو د دوی هم و مسلمانانو ته امید پیدا سو. تیاری او آمادګي ونیول چې پر مدینه منوره حمله وکړي، او اوس په دغه کوشش کې وه چې غسان او روم هم دواړه تشویق کړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. و هغو ته یې وویل مسلمانانو ستاسې څخه ماته وخوړه او ولاړه، راسئ چې اوس موږ د دوی پر مرکز حمله وکړو، او اول هغه څوک
چې په دغه کار یې شروع وکړه هغه د قزاعه قبیله وه. ورونو یوه فرق ته متوجه سئ. د عربو یوه بله قبیله سته چې د خزاعه په نامه سره یادیږي چې هغه اکثره مسلمانان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متعاهدین دي او د مکې مکرمې پر شاوخوا اوسیږي. خو دغه بیا بله قبیله ده چې قضاعه ورته ویل کیږي. ټوله کفار وه او د شام پر حدودو اوسېده. نو دغه د قضاعه قبیله د مدینې منورې د حملې دپاره ځانونه تیارول او په عین وخت کې دا کوشش هم کاوه چې روم او غسان دواړه د مدینې منورې د حملې دپاره راوپاروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حرکت څخه په تشویش کې سو او ویل که دغه موضوع دغسې پاته سي او کفار ځانونه آماده کي نو به د مسلمانانو دپاره لوی خطر وي. ځکه هغه 2 لکه لشکر چې په مؤته کې مسلمانانو ته شکست ور نه کوي شاید اوس پر مدینه منوره راسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه موضوع د مخه تر دې چې لوسي باید هلته په خپله زانګو کې مړه او فیصله سي او قزاعه په خپل مقصد کې نسي کامیابه. د دغه مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لشکر جوړ کړي چې پر قزاعه حمله وکړي. هغه قزاعه چې دغه اوس د دغه لوی حملې دپاره ترتیبات نیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لشکر مشر او قومندان عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکي. ورونو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مؤته په جنگ کې د مسلمانانو د لشکر امیر او قومندان سو. حال دا چې د اسلام فقط 4 میاشتې کېدې او اوس عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر امیر او قومندان مقرره کیږي. حال دا چې د اسلام فقط 15 میاشتې کیږي. نو دا معلومه سوه چې په جنگ او د هغه په امریت کې دا خبره نه ده چې دا په اسلام کې مقدم او د مخه دی یا یې په اسلام کې ډېر وخت تیر کړی دی، بلکې خبره د لیاقت او استعداد ده. د دغه سریې د جوړولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عمرو زه غواړم چې د یوې سریې یا ټولۍ قومندان دې وټاکم چې هم به غنیمتونه واخلې او هم به د الله جل جلاله څخه اجر او ثواب واخلې. مګر عمرو رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله قسم په الله ما د مال او غنیمتو دپاره ایمان نه دی راوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نعم المال الصالح لرجل الصالح، یعنی پاک او حلال مال د صالح سړي دپاره ښه دی. یعنی مال که د صالح سړي سره وي ضرر نه لري. د الله جل جلاله په لار کې به مصرف کړي، د جهاد، مدرسو، علماو، مسجدو، ساحانو، پلانو، شفاخانو، بلکې د عام مسلمانانو د مصلحت دپاره به مصرف کړي. خو که د فاسد او فاجر سړي سره مال موجود وي بیا نو مضر او تاواني دی، ځکه د هغه د مصرف لارې معلومې دي. پر سینماو، پر شرابخانو، زناخانو، ظلم او استبداد، تکبر او خودنمایي، فخر او سیالیو د حق د منع کولو په لار کې استعمالیږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو کوچنی لشکر جوړ کړي چې ټوله 300 نفره وه او د دغه لشکر قومندان یې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکي. خو په دغه لشکر کې د صحابه کرامو مشران هم موجود وه. که څه هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام 15 میاشتې کېدې، خو په دغه لشکر کې د ده تر امر لاندې لوی او مشرفه اصحاب کرام موجود وه چې د هغې جملې څخه ابوبکر صدیق، سعد بن ابي وقاص، اسید بن حضیر، سعد بن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین او داسې نور موجود وه. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر سره د مقصد پر طرف حرکت وکړي. د شپې تک کوي او د ورځې پټېږي تر څو چې د قزاعه قبیلې ته ورنږدې سوه. خو دلته و عمرو رضی الله تعالی عنه ته خبر راغلی چې قزاعه ډېر لوی او مجهز لشکر جوړ کړی دی.
نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه حمله ونه کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږل چې په حال خبر کې او کومک ځنې وغواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور نفر هم د کومک په شکل ورته راولېږل چې د دغه کومک مشر او امیر بیا ابو عبیده عامر بن جراح رضی الله تعالی عنه او په دغه کومک کې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هم موجود و. اوس نو د اصحاب کرامو ټول مشران په دغه لشکر کې موجود دي. کم وخت چې دغه کومکي لشکر رهي کېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو عبیده رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د عمر سره اختلاف مکوه. اوس نو دغه د کومک ډله و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته ورورسېده. کم وخت چې د لمانځه وخت شو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته چې د مخه سي یعنی د لمانځه امام سي ځکه دی امیر دی او دا هم معلومه خبره وه چې د خلقو امامت به د هغو امیر کاوه و دې ته نه کتل کېده چې هغه حافظ دی که نه دی دا بیا بله خبره ده خو اصلا امامت د امیر حق و. نو څرنګه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دغه کومکي ډلې امیر و غوښته یې چې د مخه سي مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا ابا عبیده ته زما کومک یې امیر نه یې امیر زه یم او خلقو ته لمونځ زه ورکوم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یم چې ستا سره باید اختلاف ونه کم د مخه سي. نو د لشکر عمومي قومندان عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او د اصحاب کرامو لوی مشران د ده تر امر لاندې وه. حال دا چې دی نوی مسلمان دی او د اول وار دپاره د لشکر امیر مقرریږي. فقط 15 میاشتې د مخه د کفارو د رئیسانو څخه و او اوس د مسلمانانو امیر دی. خیر لشکر د قزاعه پر طرف ورهدي د شپې تک کوي او د ورځې پټیږي څو بالکل و قزاعه ته ورنږدې سوه. اوس چې د دوی او قزاعه په مابین کې ډېره لږ فاصله پاته ده شپه ده او ډېر شدید یخ دی. دا هغه شپه ده چې سبا حمله کېږي. خو په دغه شپه عمرو رضی الله تعالی عنه ټول لشکر د اور د بلولو څخه منع کړي. خلق د یخه څخه ډېر په عذاب سوه. تاسې پوهېږئ چې په دشت کې یخ ډېر شدید وي او دا منطقه چې د شام حدود دي ډېره یخه ده او بیا اور هم نه وي. نو خود ټول لشکر د یخه څخه په عذاب او تکلیف و. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طاقته ووته او عمرو رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا عمرو خلق دې په تکلیف کړه پرېږده چې اور بل کړي. عمرو رضی الله تعالی عنه ویل یا قسم په الله یو نفر به هم اور نه کړي بل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په قهر او غصه بیرته ځینې راغلی. خیر شپه تېره سوه سهار سو. په شپه کې پر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د جنابت غسل لازم سوی و. پس له استنجا څخه یې تیمم وواهه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولیدی چې عمرو تیمم وهي. ویل ولې تیمم وهي؟ عمرو ویل پر ما د جنابت غسل لازم سوی دی. عمر رضی الله تعالی عنه ویل اوبه موجودې دي. عمرو ویل یا په اوبو غسل نه کوم. ویل څنګه غسل نه کوې؟ چې اوبه موجودې وي تیمم نه دی روا. عمر رضی الله تعالی عنه ویل ډېر زورور یخ دی غسل نسم کولای. خیر تیمم یې وواهه او خلقو ته هم په دغه تیمامه لمونځ ورکړ. اوس نو پر مسلمانانو دغه د کارونه نور هم درانه سوه. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی مګر بیا هم غواړي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکړي. نو ویل یا ابابکر ته نه وینې چې عمرو څه کارونه کوي؟ ځکه عمرو رضی الله تعالی عنه نسبت و دوی ته نوی مسلمان و. د دین په کارو او مسئلو دونه نو خبر لکه دوی او پر هغه سربیره په دین کې پر دوی امریت کوي او داسې مخالف کارونه کوي. نو ځکه مسلمانان دغه د ده په تصرفاتو نه ورازي. مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې په ټول عمر کې صدیق و وویل یا عمر په والله که عمر د دغه کار دپاره تر تا بهتر نه وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر تا نه وای امر کړی.
دغه د صدیق اکبر ژوند، عقیده او حالت و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه اختیارېدو یې پوره اطمینان درلود. نو عمر رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه جواب چپ او ساکت سو. کم وخت چې مسلمانان د سهار د لمانځه څخه فارغه سوه، نو مسلمانانو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په امر د قزاعه پر قبیلې یو دم حمله وکړه. حمله ډیره شدیده او یو ځایي وه. د قزاعه د قبیلې هیڅ دا خیال او ګمان نه و چې مسلمانان دې پر دوی حمله وکړي. جاسوسانو یې هم خبر نه و ورته راوړی. دا حمله ناببره وه. د قزاعه خلقو په تیښته شروع وکړه، بلکل د خپلې منطقې څخه ووته، خپله مځکه او قبیله یې پرېښول. مسلمانان په پسې دي، وژني یې، بندیان ځینې نیسي. په دغه وخت کې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې پرېږدئ، ځینې راوګرځئ. دلته بیا مسلمانان ناراضه سوه، وایي موږ اوس پر کامیابه سوو، پرېږده چې بندیان ځینې ونیسو، ویې وژنو، هغه د دوی تښتې. عمرو رضی الله تعالی عنه ویل یا پرېږدئ او ځینې راوګرځئ. مسلمانان بیا د دغه امر څخه ناراضه سوه، ویل شاید ټول بندیان ونیسو، خو ده رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ځینې راوګرځئ. مسلمانان د امر د اطاعت سره سم راوګرځېده، او هغه شیان چې د قزاعه په قبیله کې موجود وه، لکه پسونه، اوښان او نور سامانونه چې دوی راوړای سوی، هغه یې په غنیمت واخیسته او د غنیمتو سره بیرته مدینې منورې ته راغله. کم وخت چې لښکر مدینې منورې ته راورسېدی، مسلمانانو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د عمرو رضی الله تعالی عنه د اعمالو څخه شکایت وکړي چې د دوی سره یې داسې او داسې کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او ویل یا عمرو، ولې دې خلق په تکلیف کړه چې د اور و بلولو ته دې نه پرېښول؟ عمرو رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، زموږ شمیر او عدد لږ و. قزاعه او هغه کسان چې د دوی تر شا ولاړ وه، که په موږ خبر سوي وای، والله موږ ټول به یې وژلي وای. نو که موږ اور بل کړی وای، یقینا او بې له شکه هغه په موږ خبرېده، او قسم په الله چې بیا به مو نجات نه وای پیدا کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صدقته، رښتیا او صحیح دې وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل ولې دې د خلقو امامت وکړي او تا تیمم وهلی و، حال دا چې اوبه هم در سره وې. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، دونه زورور او شدید یخ و، که مې غسل کړی وای هلاکېدم، مړ کېدم. او الله جل جلاله فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی خپل ځانونه په هلاک کې مه اچوئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صدقته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل ولې دې خلق د بندیانو د نیولو څخه منع کړه؟ عمرو رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، که دوی په هغو پسې تللي وای سره پاشل کېده، او که پاشل سوي وای بیا دشمن را باندې غالبه کېدی. دا نه ده صحیح چې موږ په داسې مځکه کې چې هلته زموږ دشمنان ډېر وي یو یو او سره وپاشل سو. په داسې ځای کې چې د دشمن شمیر زیات وي، لښکر باید سره یو ځای وي. او ما هم دغه امر ورته کړی دی چې سره راټول سي، پاشل کېږي مه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل صدقته. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ټول تصرفات او اوامر صحیح او پر ځای وبلل او هغه یې ورتائید کړه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.